سلام د دې مهال لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. ولسي جرګې د راتلونکي مالي کال بودیجه تصویب کړه. د ولسي جرګې شمېر غړو په نیوکو سره وویل چې دغه سند له نیمګړتیاو سره نن تصویب شو. پرون د روڼتیا څار بنسټ هم وویل چې د بودیجې په سند کې ستونزې دي او احتیاطي کوډونو ته ډیره بودیجه په نظر کې نیول شوې ده. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی سفیر وایي د واشنګټن او وسلوالو طالبانو ترمنځ هوکړه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته لار پرانیزي. جیمز کننګ هم له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي تمه لري چې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو هوکړه د افغان حکومت او طالب جنګیالیو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو د پیل لامل شي. نوموړی وایي د دې پروسې هدف دا دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مستقیم ډول او ژر د خبرو اترو زمینه مساعده شي. بلخو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د اوس غونډې په څنډه کې پر افغان سوله بحث او خبرې اترې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشر غني هم په سویس کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د دې غونډې په څنډه کې د افغان سولې په تړاو بحث او خبرې اترې کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو وار بیا ژمنه کړې چې دوی د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. ملي دفاع وزارت په غور ولایت کې امنیتي ځواکونو ته د 40 وسلوالو طالبانو له تسلیمېدو خبر ورکوي. ملي دفاع وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي دغه وسلوال طالبان د دې ولایت په شهرک ولسوالۍ کې له څو ورځو جګړو وروسته بالاخره 13 ورځ له یو شمېر سپکو او درنو وسلو سره افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. یاد وزارت زیاتوي چې تر دې مخکې هم څه باندې 150 طالب جنګیالي له دولت سره یوځای شوي ول. حمدالله محب د امنیتي ځواکونو په اړیکو کې د افغان بلوچ ځوانانو د شمولیت غوښتونکی دی. د ملي امنیت شورا مشاور دغه غوښتنه تېره ورځ په کابل کې د بلوچانو شورا له استازو سره په لیدنه کې وکړه. د ملي امنیت شورا وایند وایي حمدالله محب د یادې شورا له استازو سره په لیدنه کې وویل چې له بې ځایه شویو سره به مرستې وکړي او همدارنګه د دوی له ځوانانو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو سره یو ځای شي. د پکتیکا ولایت په وړمه ولسوالۍ کې د وروستیو ورښتونو له امله 6 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د نوموړي ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس وایي 3 تنه د یو کور چت د نړېدو له امله او 3 نور یو روغتون ته د تلو پر مهال د سړې هوا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه چارواکي زیاتوي چې دغه ورښتونو په دې ولسوالیو کې پر ځاني زیانونو سربیره ستر مالي تاوانونه هم اړولي دي. په همدې حال کې داسې ریپورټونه هم شته چې په پکتیا ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو له امله ډیری کورنۍ د دې ولایت مرکز ګردیز ته کډه شوي دي. په هرات ولایت کې د یوې تازه څېړنې پایلې ښیي چې په دې ولایت کې له 2 دولتي ادارو څخه 14 پر فساد ککړې دي. دغه څېړنه چې د ښځو د یووالي موسسې لخوا د روان هجري لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې شوې پکې د 14 دولتي ادارو د مراجعینو اندونه او څرګندونې اخیستل شوي دي. څېړونکي وایي د فساد موارد پکې مستند شوي نه دي خو د ویشل شویو پوښتنلیکونو موندنې ښیي چې په یو شمېر دولتي ادارو کې پر اداري فساد سربیره ګڼې نورې ستونزې هم موجودې دي. محمد هارون چغانسوري د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال او د دې وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. ولسمشر ماڼۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي د ولسمشر غني د حکم له مخې محمد هارون چغانسوري د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین او د نوي وزیر تر ټاکل کېدو پورې د دې وزارت د سرپرست په توګه معرفي شوی دی. د ویلو ده چې تر دې دمخه ادریس زمان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوله. او په نړیوالو خبرونو کې په لبنان کې د حسن دایاب په مشرۍ د نوي دولتي تشکیل له جوړېدو سره به په دې هیواد کې سیاسي بنبست پای ته ورسیږي. حسن دایاب د لبنان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خپلې کابینې تر معرفي کېدو وروسته ویل له ډېرو ستونزو سره بیا هم د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وګمارل شوم. نوموړي زیاته کړه دغه دولت د هغو کسانو د غوښتنو پر اساس جوړ شو چې په تېرو 3 میاشتو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې لاریونونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد پخواني صدر اعظم سعد حریري په دې هیواد کې د وروستیو اعتراضونو په غبرګون کې خپله استعفا وړاندې کړې وه خو د دولت د لنډمهالي سرپرست په توګه یې خپلې چارې پر مخ وړلې.
او د امریکا متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د ولسمشر ډانالډ ټرمپ د استیزار رسمي بهیر 13 ورځ پیل شو. د دې هیواد د مشرانو جرګې د اکثریت مشر میچ مککانل 13 ورځ په خپلو پرانیستونکو ویناوو کې په مشرانو جرګه کې د ډانالډ ټرمپ د محکمې بهیر رادلانه خو په ولسي جرګه کې چې اکثریت یې ډیموکراتان دي غیر منصفانه وباله. نوموړي خوښي څرګنده کړه چې د ډانالډ ټرمپ مدافع وکیلانو بالاخره وخت پیدا کړ چې خپله دفاعیه وړاندې کړي او زیاته یې کړه چې نن به موږ یو لارښودونکی پرېکړه لیک تصویب کړو چې له مخې به یې د محاکمې لومړنی بهیر جوړ شي. له دې سره ټرمپ د دې هیواد دریم ولسمشر دی چې د دې هیواد د مشرانو جرګې لخوا استیضا کیږي. دا و تر دې دمه خبرونه، تر بیا د خدای پامان.